محمود خان اسکزي خپلو پلویانو ته د پاکستان پر ضد کوم امر کړی دی؟ ډیر مهم او ضروري خبر دی، ویډیو تر اخره را سره وګورئ. ګرانو کتونکو مینوالو السلام علیکم. د پاکستان حکومت نسکورولو ته تیار اوسئ. په پاکستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي د خپل ګوند په غړو غږ کړی دی چې د عمران خان په مشرۍ دی د تحریک انصاف د حکومت نسکورولو ته ځانونه تیار کړي. محمود خان اسکزي په یو غونډه کې چې په خپله وینا کې وویل چې هغه د مولانا فضل الرحمن د احتجاج یا ازادي مارچ ملاتړ کوي او د خپلو پلویانو سره به په ګډه په دغه احتجاج کې د حکومت پر ضد ودرېږي. نوموړي په پاکستان کې د عمران خان حکومت ناقانونه بللی او وایي چې عمران خان دې له واک څخه لرې شي او یو ځل بیا دې د لومړي وزارت لپاره ټاکنې ترسره شي. محمود خان اسکزي وایي چې اوسنی حکومت د بیو په قابو کولو کې پاتې راغلی دی او د اوسني حکومت د غلطیو پالیسیو له امله په نړۍ کې یوازې پاتې شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې جمعیت علمای اسلام پاکستان ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان د حکومت پر ضد احتجاج اعلان کړی دی او د اپوزیسیون نورو ګوندونو هم ورسره سینه ډبولې ده چې په دغه احتجاج کې به ورسره ګډون کوي او اسلام آباد به لړزوي. بل لوري ته عمران خان هم هڅې پیل کړي دي چې مولانا فضل الرحمن آرام کړي، خو مولانا فضل الرحمن وایي چې تر څو عمران خان له حکومته لرې کړی نه وي تر هغې پورې به آرام نه کیني. خو عمران خان وایي هر څه چې کیږي ودې شي، خو هغه د لومړي وزیر له څوکۍ څخه استعفا نه ورکوي. حکومت د یاد احتجاج د ختمولو لپاره کمیټه هم جوړه کړې ده، خو بل لوري ته ویل کیږي چې اسلام آباد ته ورغلي هغه لارې پاکستاني حکومت له مخکې څخه تړلې دي چې احتجاج کوونکي به پر اسلام آباد ته ورځي. ګرانو کتونکو او مینوالو ډیره مننه چې ویډیو مې را سره تر پایه پورې وکتله. کومه ویډیو خوښه شوې وي در سره لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شریکه کړئ.